کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځم په انام ډاټا ټایپ باندې کار کوم چې څنګه موږ کولی شو چې انام ډاټا ټایپ په PgAdmin باندې چیک جوړ کړو. راځو دلته ورته هم چې رایټ کلیک کوو ټایپ باندې ورته هم چې ټایپ په ټایپ کې دلته راځم نوم ورکوم چې جنډر ډاټا ټایپ نوم ورکوم چې جنډر. راځم ډیفینیشن ډاټا ټایپ مخکې مو کمپوزیټ ډاټا ټایپ جوړ کړو. اوس انام په نامه باندې چیک کوم ډاټا ټایپ جوړوم. دلته لیکم چې میل او بل ورته هم چې لیبل ورته ورکوم چې فیمیل میل او فیمیل او اډ ورته هم چې unknown دا درې مې ورته چیک کړه اډ کړه. دلته راشئ ګورئ کریټ ټایپ پبلیک جنډر از انم مثال دا درې ویلو پکې دي لکه کوډ کې مخکې مونږ کوډ کې په دې شکل سره جوړ کړه او مثال دا چې دی الټر ټایپ دا مثال اونر یې څوک شو پوسټګریس دا چې دی یوزر دی مثال لکه اډمین او یا خپل یو لاګین یوزر کریټ کوئ نو دا په دې شکل سره دا یوزر دی. نو دا زه سیف کوم ډاټا ټایپ هم سیف کړو. دلته موږ وګورو د جنډر په نامه باندې جوړ شوی دی. که دا ریفرش کړم دلته وګورئ د جنډر په نامه خو یو شی درته وایم چې کوشش کوئ چې دا مثال په کوچنیو تورو باندې ولیکئ ځکه چې دلته په پوسټګرس کې کله چې تاسو ټیبل جوړوئ د اتومات په چی باندې بدلئ په کوچنیو تورو باندې. ورته هم چې کریټ ټیبل دلته ورته هم چې EMP راځم ورته هم چې ENUM امپلای نیم ورته هم چې وارچار 22 راځم ورته هم چې جنډر. اوس په دې جنډر کې که موږ راشو جنډر ته نو دا که موږ ورته ولیکو چې جنډر اوس دا اتومات هلته هغه چینج کوي او بیا مثلا مشکل ده چې تاسو ته ووایي چې په دې کې مشکل ده او دا ډاټا ټایپ نشته رن ګوره دلته وایي چې ټایپ جنډر ډاز ناټ اگزیست ځکه چې دا اتومات په شکل باندې چې بدل کو کوچني دغه ته بدل کو تور ته بدل کو چې دا په دې کې نشته ده. او دلته موږ چیک کړی دی مثال اول تور یې ورته چیک کړی غټ ورکړی دی خو که چېرته مناسب استعمالوئ خو کوشش وکړئ چې ټول لوور کیس باندې استعمال کړئ یعنې کوچني تور باندې ولیکئ ځکه چې دی اتومات په خپله کوچني تور ته بدلوي. اوس زه دا ورته وایم چې د کوډ په منځ کې نیسم ورته وایم چې کریټ مثال ګوره اوس دا ټیبل چې شو جوړ شو. راځم دا ټیبل چې دی ورته وایم چې ډراپ ټیبل EMP مثال دا چې کوم EMP ټیبل دا ورته هم چې ډراپ کا لري کا دا مې لري کا. زه اوس مثال دلته راځم په دې باندې کلیک کوم ته پراپرټیز په دې پراپرټیز کې دلته ورته هم چې دا چې په کوچنی تورو جنډر سیو کوي دا چې شو په کوچنی تورو جنډر. اوس که دلته راشم اس د ډبل کوټیشن ته اجازه نشته درته لیکم چې مثال جنډر مثال کته دا په لویو تورو مو لیکم ورته چې جنډر په دې شکل سره او ورته هم چې کریټ ټیبل نو دا ګوره ټیبل جوړ شو. نو کوشش کوئ چې دا ټول په کوچنیو تورو باندې لیکئ ځکه بیا دلته کوټیشن او ډبل کوټیشن ته حاجت نه وي. زه راځم په دې کې اوس ویلو ور داخلوم. په دې کې موږ کم ویلو لرو که په پراپرټیز ته راشو د دې پراپرټیز وګورو ته چې ډیفینیشن ته راشو میل فیمیل unknown اوس زه ورته هم چې insert into EMP او name ename او بل څه ده جنډر په دې کې چې کوم والو وداخلوم. راځم ورته هم چې والوز ورته هم چې زکی او بیا ورته هم چې جنډر میل مثال دا زه چې کوم انزر کوم ګوره یو ریکارډ شو انزر شو. که زه راشم ورته هم چې select all from د چینه EMP ټیبل نه نو دا به موږ ته ټول ریکارډونه د EMP ټیبل نه وخوري. ګورئ جنډر میل شو. که زه راشم دلته ورته هم چې دا هادي کم او بیا مثال ورته هم چې دا میل
او اوس مثال دا چک اپ رن کوم دلته به ماته میسج راکړي چې میل نشته دی ځکه چې دا د دې اول توری مونږ غټ لیکلی په بیا ورته چې ام مثال دا په دې کې نشته په دې لیست کې ده دغه ام نشته ځکه چې موږ درې اپشن ورکړي چې یو میل دی فیمیل دی او انون دی مثال په دې کې به دا تنان دا درې اپشن معنی مثال سره کوم چې تاسو خو یو ستاندرد وټاکئ ځان ته کله یا داسې وکړئ چې مثال ټول په وړو تورو لیکئ یا په غټو تورو یو ستاندرد باندې ولیکئ اوس که ورته وایم چې میل مثلا دا رن کوم نو په دې کې ګوره یو ریکارډ انزر شو او مشکل پکې نشته نو دا چې څنګه تاسو انام ډاټا ټایپ یعنی انومریټډ ډاټا ټایپ جوړوئ په چې په واسطه باندې د PgAdmin په واسطه باندې ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو